سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه جملې زده کړو. کله چې موږ چاته وایو آیا ته خوشحاله یې، آیا ته خوشحاله یې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو bist du fröhlich، bist du fröhlich، وایي آیا ته خوشحاله یې. fröhlich وایي خوشحاله. او دوستانو د جواب کې د مثال په تور زه وایم نه زه اندېښمن یم یا نه زه پریشان یم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو nein ich bin besorgt، nein ich bin besorgt. دوستانو کولی شئ خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ او څه مشکل وي تاسو ته به انشاءالله زه په وخت سره جواب درکوم. کولی شئ لایک او کمنټونه وکړئ ځکه اکاونټ هم په مشکل کې ده. ستاسو لپاره ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. کولی شئ د الماني ژبې اصطلاحات، روانې خبرې او ګرامري موضوعات دلته زده کړئ. زما یوټیوب هم شته، یوټیوب نوم د ناصر احمدزی، کولی شئ هلته هم ورشئ. نو ستاسو د کمنټونو لایکونو په هیله چې دا کوم مشکلات څه ډېره زیاته مننه.